السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شتنه کړی ده چې موږ بعضې تجارانو یا اتحادیې د اتفاق سره وکړي چې موږ به دا د کپړو تجارت چې کوو د شی چې خرڅوو په افغانۍ به خرڅوو، یو خو به د خپل ملک د افغاني هویت ثابت سي. بل حکومت هم امر کړی دی، نو بیا مو وعده هم سره واسه نسختونه مو هم سره ورکول. بعضې دا زموږ له وعدې څخه خلافورزي کوي، یعنې د بل ملک په کرنسۍ باندې شان خرڅوي. نو د شریعت د نظره څخه دا عمل څنګه دی؟ محترمینو دې مسلې ته به لږ وضاحت ورکړم. په مباحاتو کې د امام او د باچا امر واجب دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راته فرمایي اسمعوا واطیعوا، د امام خبره واورئ، اطاعت یې وکړئ. که څه پر تاسو باندې داسې څوک مشر وي چې هغه حبشي وي، کأن رأسه زبیبه، سر یې لکه وڅکه دومره کوچنی وي او دی تور وي. د دې مقصد دا دی چې بدشکل امیر وي، بدشکل صورت یې تر تاسو څخه په هره معنا باندې کم وي، خو پر تاسو امیر ټاکل سوی، تاسو به اطاعت کوئ. نو دا چې باچا د افغانستان په اوس مراحلو کې عالم دی، شیخ الحدیث دی، شیخ التفسیر دی، هغه بیا یو امر کوي چې تاسو په بله کرنسۍ باندې ورکړه ما ورکوئ، دا خو یو د امام مخالفت رالی. بل چې ستاسو سره وعده وکوله، دسخطونه یې درکړل چې موږ به په بله کرنسۍ باندې سودا نه کوو، وعده خلافي راله. الکریم اذا وعد الوفا، هر هغه څوک چې وعده وکړي بیا مخالفت کوي، دا د منافقت یو علامه ده، او دا د ملک سره غدر و خیانت دی. موږ افغانان خو اوس داسې سوي یو، دا پیسو ته داسې سوي یو. پخوا به د انسانانو ویلو وطن مور دی، مور قدر لري. اوس موږ د پیسو په مقابل کې نه د مور احترام لرو، نه د وطن احترام لرو، نه د علماو احترام لرو، نه د اولیاء الله احترام لرو. د هیچا خبره نه منو، بس چې زموږ ګټه یي، موږ پیسې وي، یا که ملک خرابېدی، که ملک نړېدی، که ملک ته تاوان رسېدی. دا حدیث صحیح الترمذي روایت کړی دی، صحیح النسائی روایت کړی دی، او دغه رنګه صحیح البخاري روایت کړی دی. نو ته اطاعت د امام، اطاعت د باچا واجب دی. نو په افغانستان کې اوس بل باچا نسته، دغه باچا د شیخ صاحب دی، او هغه عالم دی، هغه دومره متقی دی چې د افغانستان خښت یې ښول سوی، دغه ډول پرهیزګاره څوک به نه یې ورته راغلی د باچايي په سطحه باندې. نو تاسو د امام د حکومت مخالفت هم کوئ، بیا په خپل مابینځ کې مو یو تعهد و وعده سره وکوله چې موږ تجاران به د بل ملک کرنسۍ نه استعمالوو. زه نه پوهېږم دا ستا افغانۍ که په بل ملک کې چلیږي، بل ملک ستا افغانۍ ته قدر لري، نو بیا ته هم د هغه ملک پیسې په خپل ملک کې وچلوه. او که ستا افغانۍ د هلمند له کندهار له کابله ما سوا په بل ښار کې د بل ملک په ښارو کې نه چلیږي، هغه اهمیت نه ورکوي، نو ته بیا ولې پاکستاني روپۍ رازغلی یې، ډالر رازغلی یې، یورو رازغلی یې، دلته یې چلی یې. ستا پیسه په پاکستان کې چلیږي، نو د پاکستان پیسه هم ته دلته استعمال کړه. که ستا پیسه په امریکا او په ترکیه او په ایران کې چلیږي، نو ته هم دلته تومن و ریال و پونډ به استعمال کړه. دا دومره بې غیرته ولې سولاست؟ د چا په ناموس خوا بدېدله، دغه ملک و ملت ناموس دی، دا خاوره ناموس ده. نو چې څوک نه په ملت خوا بدوي، نه پر خاوره خوا بدوي، دغه انسانان بیا په معینه هم ولای لازم کې خوا بده کړي، په مور په خور هم ولکه بده کړي. ولې دومره بدبخته درسه جوړ سواست؟ ولې د خپل ملت احترام نه کوي؟ ولې دغه ملک په تاسو جوړیږي، دا ملک پردي نه را جوړیږي. که روسان راغلي وه، ظاهري شعار یې دا و چې موږ افغانستان جوړو، را برباد یې کړي. که امریکایان راغلي وه، ظاهري شعار یې دا و چې موږ بیا رغونه کوو، ملک جوړو، را برباد یې کړي. امریکایان چې په آخري ورځ وتل، خو د بګرام حالات به تاسو لیدلي چې روغې روغې تیارې یې خرابې کړې، موټران ته اور واچو. دا د چا دی؟ دا خو د ملت دی. سبا به طالب نه 20 کال دا طالب که هر څونه وخت 20 کاله بعد به طالبان نه مړه به نور خلک به پر ځای راغلي. دا خو د ملک سرمایه وه،
او د هغو کافرانو پر دو باندې ملک نه جوړېږي، ملک به پخپله جوړوو، ملک ته به پخپله به لاسونه سره یو کوو. نو دغه تجاران چې دي دا دوی ناروایي وکولې، په دوه غټو غټو ګناهو کې اخته شول. یو د ملک د حاکم نظام د امیرو د هغه مسؤول مخالفت یې وکړي، دا هم شرعاً د هر عالم څه پوښتنه وکوئ غاړې دې بندې دي. دوم یې ستاسو سره وعده کړې وه، وعده خلافي یې وکوله، دا هم شرعاً ناروا عمل دی. نو د ماښام اذانونه سو که نیمه به ښه بیان ورباندې کړی وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.